رمضان المبارک شروع کېدو والا دی. الله پاک ته په موږ ټولو باندې په خیر سره شروع کړي او په خیر سره د اختتام ته ورسوي. او د دې رمضان المبارک چې څومره عبادات دي الله جل شانه دې موږ ټولو ته توفیق را نصیب کړي. یو څیز په رمضان المبارک کې هغه ډېر زیات محسوسیږي، هغه دا دی چې زنانه غریبانانو هغې زموږ دپاره د نارینهو دپاره اخلي پخلي کړي وي، په دې ګرمۍ کې چې کوم دی هغې ګرمي برداشت کړي وي او زموږ دپاره خوراک تیار کړي وي، شربت یې زموږ دپاره تیار کړي وي. خو بیا څه شي د دې سړو نخري نه ختمیږي. ته به ویږي چې دا روژه یوازې چا نیولې ده؟ سړو نیولې ده. پوه شه چې کله مخې ته هر څه خوراک کېښودی شي نو دوی به پکې څه وي چې مالګه کمه ده. ای د الله بنده ولې دا مالګه دوی سکلې وه، څه دا مالګه دوی سکلې وه یا دې قصدن پکې زیاته کړې ده یا پکې قصدن کمه کړې ده. که زیاته وي که کمه یې ښه په خاموشۍ سره یې وخوره، لږ انصاف کول پکار دی. دا روژه چې کوم دی څنګه تا نیولې ده دغې حساب زنانو هم دا روژه نیولې ده او هغې په تا باندې احسان کوي چې تا له دا خوراک تیاری. یاد ساتئ ګوره دا خوراک تیارول چې کوم دی دا په زنانو باندې نه شریعت واجب کړي دي نه فرض کړي دي. دا که موږ له هغې خوراک تیاری نو دا د هغې احسان دی، دا د هغې ثواب دی. خو اوس دا نه ده چې د هغې نه بالفرض مالګه کمه شي یا زیاته شي یا یو څیز بوټې شانتې کچه راغلو یا چې کوم دی معمولي شانتې وسوځېدلو نو اوس په تاسو به ورته خبرې به ورته نه کوئ، بد اخلاقي به نه کوئ. تا روژه نیولې ده عبادت دی. په دې کې اوس د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وکړه. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه تعلیمات دي د خوراک څښاک په باره کې؟ امام بخاری صاحب امام مسلم صاحب حدیث مبارک راوړی دی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. ابو هريره سے فرمائی چې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طعام کې په خوراک کې هیڅ کلم عیب نه دی راویستی. که خوښه به یې شوه خو وبه یې خوړلو او که خوښ به یې نه شول نو څه به یې وکړو؟ پرې به یې ښودلو. نو که تم دومره نرې او دومره غوسه کېږي نو د ښکلي پیغمبر په دې سنت باندې عمل وکړه. که خوښ دې شي وخوره او که خوښ دې نه شي نو څه وکړه؟ په طریقې سره یې پرېږده. دا نه چې مخکې ورته غوسې مو کړي او کنځلې مو کړي او بیا وې چې زه دا نه خورم. دا خو تا روژه نه دی نیولې، دا خو تا هسې چې کوم دی خوراک نه دې ځان بند کړی دی. دا کم بد اخلاقي چې دا اوس کې دې د روژې غونډ هغه برکت ختم کړو. نو لہذا دا په ځان باندې لازم وکړو چې اول خو به مونږ په طعام کې څه عیب نه روباسو. طعام کې به څه نه روباسو؟ عیب به نه روباسو. مالګه پکې زیاته ده کمه ده او چې کوم دی پوخ شوی دی صحیح طریقې سره یا نه دی، هغه وخت کې به بالکل څه نه وایي، هغه وخت کې به بالکل څه نه وایي. وروستو د هغې به حوصله افزایي وکړي چې الله جل شانه دې تاسو ته ډېر اجر درکړي، تاسو ډېر د ثواب کار کوئ، بهترین کار کوئ او یقینا چې ته به ستړې به وې یا به ستا به خیال نو یا به د ماشومانو په عذاب کړی وې او دا دغه کې چې کوم دی د سالن کې لږه شانتې مالګه زیاته شوې ده یا دا لږ سوځېدلو یا پکې دا چلو نو د دې که آینده دپاره تاسو خیال وساتئ نو دا به ډېره بهتره وي. یا ورته داسې ووایه چې یاره څه قسمه د مدد ضرورت وي ته ماته هم ویلی شي. پیاز به درته زه کټ کومه، ټماټر به درته زه کټ کومه، ټیک شوله چې ماشومان به درنه زه کلارومه. نو موږ ماشومان هم ورپرېښو یا کټوی هم ورپرېښو شربتونه هم راله تیاروي. ټیک شوله او کله کله چې کوم دی اوبه لا یخني، اوبه یخني یا شربت چې کوم دی یخني، په هغې باندې چې کوم دی خلک بد اخلاقي شروع کړي. نو که روژې داسې نیسي نو بس الله مل شه بیا. ګوره داسې روژې نیولو نه داسې خو نه یم چې نه نیول بهتر دی، خو دا بد اخلاقي چې کوم دی دا ډېر بدتره ده. دې سره د رمضان مبارک برکت هم ختمیږي او ثواب هم